الله الرحمن الرحیم د لوی څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپلو ګرانو کورنیو سره خوشحاله او ارامه وخت ولرئ. ګرانو زده کوونکو، هیله په دې چې تاسو خپل تېر لوست ښه لوستلی وي، درسونه مو تکرار کړي وي، د کورنۍ دنده مې چې درکړې وه هغه مو ترسره کړې وي او په خپله کتابچونو کې مو رسولي وي. ګرانو زده کوونکو، زه په دې پوهیږم چې تاسو خپل کورنۍ دنده ترسره کوئ، کتابچونو کې رسوئ او تکراروئ یې، ځکه چې تاسو ډېر لایق شاګردان یې. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو خپل لوست باندې. څنګه چې ګورئ، زموږ د نن ورځې لوست مضمون څه ده؟ د اسلامي ښوونه او روزنه. کوم ټولګی؟ دویم. لوست څلورم لوست ده. عنوان یې څه ده؟ په الله تعالی ایمان. د کتاب پاڼه 10مه پاڼه ده او 26مه جلسه ده. زما نوم هم ګرانو زده کوونکو رقیه احمدزی دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست څه ده؟ زموږ د نن ورځې لوست ایمان په الله تعالی باندې ده. تاسو زه مخکې د دې چې زه درس پیل کړم غواړم چې تاسو نه یو پوښتنه وکړم. زموږ تېر لوست څه و؟ تاسو پوهیږئ؟ آفرین، زموږ تېر لوست د ایمان د رکنونو په اړه باندې و. ایمان څو رکنه لرل؟ تاسو په یاد دي؟ آفرین، ایمان 7 رکنه لرل. څنګه چې تاسو یې ګورئ، ایمان څو رکنه لري؟ 7 رکنه لري. لومړی رکن څه ده؟ په الله تعالی ایمان لرل. دویم رکن څه ده؟ په ملایکو ایمان لرل. دریم د الله جل جلاله په کتابونو ایمان لرل. څلورم د الله تعالی په رسولانو ایمان لرل. پنځم په ورځ د قیامت ایمان لرل. شپږم څو؟ په اندازه د خیر او شر ایمان لرل. مونږه په دې ټولو باندې باور لرو چې د ټول خیر او شر کارونه چا له لوري ده؟ د الله تعالی له لوري ده. او له مرګ څخه وروسته په بیا ژوندون ایمان لرل. موږ ټول په دې باندې باور لرو چې د مرګ څخه وروسته ټول بېرته څه کېږي؟ ژوندي کېږي او د اعمالو محاسبه ورسره کېږي، چې دا ورځ د نیکانو لپاره نیکه ورځ او د بدکارانو لپاره ډېره بده ورځ ده. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ څه وکړو؟ نن به موږ راځو د ایمان په لومړي رکن باندې چې ایمان په الله تعالی باندې ده، په دې باندې به خبرې وکړو او معلومات به ترلاسه کړو، الله تعالی به وپېژنو او پوه به شو. اوس راځئ خپل ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست ایمان په الله تعالی یا د ایمان لومړی رکن ایمان په الله تعالی باندې ده. ښه نو ګرانو زده کوونکو، مخکې د دې چې زه درس پیل کړم غواړم چې له تاسو نه یو پوښتنه وکړم. آیا تاسو ما ته ویلی شئ چې موږ د چا بندګان یو؟ تاسو پوهیږئ په دې باندې چې موږ د چا بندګان یو؟ او یا ما ته دا ویلی شئ چې موږ چا پیدا کړي یو؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، موږ د الله تعالی بندګان یو. موږ الله تعالی پیدا کړي یو. یوازې موږ نه بلکې دا ټوله نړۍ الله جل جلاله خلق کړې ده. د ټولې نړۍ مالک یوازې او یوازې څوک دی؟ الله جل جلاله دی. ګرانو زده کوونکو، دا ټوله نړۍ که ځمکه وي، که آسمان وي، که لمر وي، که سپوږمۍ وي، که بوټي وي او یا هم حیوانات وي، دا ټول الله جل جلاله پیدا کړي دي. او یوازې د ټولو مالک څوک دی؟ معلومدار ده چې الله جل جلاله دی. الله جل جلاله دا ټول د څه لپاره خلق کړي ګرانو زده کوونکو؟ تاسو پوهیږئ؟ د دې لپاره یې خلق کړي دي چې د الله تعالی عبادت وکړي، په ژوند کې ښه کارونه او نیک کارونه ترسره کړي او په الله تعالی باندې ایمان راوړي، د هغه په قدرتونو ایمان راوړي. دا چې الله تعالی څومره قدرتمند ده، څومره توانمند دی، په دې ایمان راوړي. نو موږ ټول مسلمانان یو او په خالق باندې، زموږ خالق چې الله تعالی ده، موږ ایمان پرې لرو. الله تعالی ټول نړۍ خلق کړې ده. موږ په دې باندې باور لرو چې الله تعالی د ټوله نړۍ چې موږ ورته ګورو، د ټول کائنات، د ټوله هستي، د یوازې او یوازې الله تعالی خلق کړې ده.
کنه ګرانو زده کوونکو اوس موږ کتابونه یو ځل راوباسئ کتابونو ته مو وګورئ د الله تعالی جل جلاله په باره کې یو متن ده تاسو لوست دی البته دېرشمه پاڼه او څلورم لوست دی عنوان هم په الله تعالی باندې ایمان زه یو ځل ګرانو زده کوونکو تاسو ته لولمه تاسو چې ښه نو زده شي تاسو هم بېرته ما سره تکرار کړئ او ځان سره یې ولولئ ښه نو اوس ورته غوږ ونیسئ زه تاسو ته وایم په الله تعالی ایمان او باور لرو چې الله تعالی شته او یو دی په هر څه قادر او توانا دی هر څه چې وغواړي هغه کولی شي موږ او ټول عالم یې پیدا کړي یو هیڅ چا ته اړ او محتاج نه دی هیڅ شی د خدای جل جلاله په مثل نه دی یو ځل بیا هم درته وایم ګرانو زده کوونکو په الله تعالی ایمان او باور لرو چې الله تعالی شته او یو دی په هر څه قادر او توانا دی هر څه چې وغواړي هغه کولی شي موږ او ټول عالم یې پیدا کړي یو هیڅ چا ته اړ او محتاج نه دی هیڅ شی د خدای جل جلاله په مثل نه دی څنګه مو چې وویل ګرانو زده کوونکو د ټول نړۍ چا خلق کړې ده الله تعالی خلق کړې ده دلته وایي ایمان او باور لرو چې الله تعالی شته او یو دی بې له شکه چې یو دی په قرآن کریم کې هم په دې اړه راغلی چې وایي الله جل جلاله یو دی ګرانو زده کوونکو الله جل جلاله نه له چا پیدا شوی او نه یې څوک زیږولی یوازې دی یو دی د ټول نړۍ خلق کوونکی او پیدا کوونکی دی په ذات او صفاتو کې هیڅ شریک نه لري هیڅ چا ته اړتیا نه لري د هیڅ چا محتاج نه دی او کله چې د یو کار اراده وکړي نو پرته له دې چې د چا نه مرسته واخلي هغه کار څه کوي ترسره کوي دویم څه ویلي دي چې په هر څه قادر او توانا دی ګرانو زده کوونکو موږ په دې باور لرو چې الله تعالی په هر څه قادر دی څنګه مې چې اوس هم درته وویل د هیڅ چا مرستې ته اړتیا نه لري هر کار چې وغواړي وکړي په یوازې باندې کولی شي د هیڅ چا مرستې ته اړتیا نه لري تاسو هغه لوی اسمان ته وګورئ ګرانو زده کوونکو څومره لوی دی او یا د دغه لوی نړۍ ته وګورئ دا څومره لوی نړۍ ده کله چې الله جل جلاله په یوازې باندې دا نړۍ پیدا کولی شي دا نړۍ خلق کولی شي نو هر څه کولی شي نو په هر څه باندې قادر ده پرته له دې نه چې د چا مرسته وغواړي نو موږ د الله جل جلاله په دغه قدرت باندې باور او یقین لرو په دریم هغه کې ویلي دي جمله کې چې هر څه چې وغواړي هغه کولی شي تاسو ته مو اوس هم ویل که نه ګرانو زده کوونکو دا ټول عالم او موجودات الله جل جلاله په یوازې او یوازې باندې پیدا کړي دي د دې ټول نړۍ صاحب او مالک دی دا ټوله نړۍ کله چې الله جل جلاله وغواړي خلق کولی شي کله چې وغواړي فنا کولی شي الله جل جلاله موږ او د ټول نړۍ پیدا کړي دي هیڅ چا ته اړتیا نه لري لکه موږ او د ټول کائنات الله جل جلاله ته محتاج یو الله جل جلاله ته اړتیا لرو خو الله جل جلاله هیڅ چا ته اړتیا نه لري تر ټولو بې نیازه او پاکه دی د ټولو قدرتونو صاحب یوازې او یوازې څوک دی الله جل جلاله دی او ګرانو زده کوونکو دلته یې ویلي دي چې هیڅ شی د خدای جل جلاله په مثل نه دی خپل یعنی دا معلومداره خبره ده چې الله تعالی په خپل ذات او صفاتو کې هیڅ شریک نه لري او پرته له الله جل جلاله څخه بل هیڅ څوک د عبادت وړ نه دی یوازې الله جل جلاله د عبادت وړ دی او الله جل جلاله موږ ټول په همدې مطلب پیدا کړي یو تر څو چې څه وکړو د الله جل جلاله عبادت وکړو او هغه ته ایمان راوړو ځکه چې الله جل جلاله زموږ خالق او پروردگار دی
که نو ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ښه مو زده کړی وي خو په دغه لوست کې ما یو لغت ولیده چې کیدای شي تاسو په معنا باندې پوه نه شئ هغه څه و عالم قادر اړ دا لغتونه چې زه پوهېږم تاسو به نوي اوسېږي ما نو ځکه څه وکړل تاسو مې دا لغتونه بیل راوباسل او غواړم معنا یې هم درته وکړم چې ښه به پوه شي لومړی لغت څه و عالم عالم څه ته وایي پرته الله جل جلاله ټول موجودات ته عالم ویل کېږي د ټوله نړۍ څه ده که انسان ده که حیوان ده که بوټي دي که ځمکه ده که آسمان ده دا ټوله نړۍ څه ده عالم ده مثل یعنې په شان غوندې یا یو شی چې د بل شي سره مشابه اوسېږي هغه ته څه وایي مثل وایي اړ محتاج احتیاج کله چې یو څوک بل چا ته اړ اوسېږي یا احتیاج ولري هغه ته اړ یعنې اړ څه معنا محتاج معنا ورکوي قادر څه معنا قادر توانا قدرت لرونکی څنګه مو چې وویل الله جل جلاله قادر دی یعنې هغه توانا دی قدرت لرونکی دی په هر څه باندې چې وغواړي قدرت لري هغه کار کولی شي کله چې د یو کار اراده وکړي هیڅ چاته اړتیا نه لري نو مونږه په الله تعالی باندې د هغه په قدرتونو باندې ایمان او باور لرو ښه نو ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځې لوست هیلهمنده یم چې ښه مو زده کړی اوسېږي ځان سره بیا هم تکرار کړئ د کورنۍ دنده مو څه ده د کورنۍ دنده مو دا ده چې دا لوست بیرته سم ولولئ لکه تاسو دغه ګرانو ماشومانو ته وګورئ څومره ښکلي ناستې خپل درسونه وایي که نه تاسو هم همدې ډول باندې خپل درسونه ولولئ د کورنۍ دنده مو ترسره کړئ دغه متن چې تاسو ته وویل خپل لوست یو ځل بیا هم ووایي الله جل جلاله په اړه باندې ډېر معلومات دي ګرانو زده کوونکو چې انشاءالله په راتلونکي لوست کې به یې تاسو ته زه ټول معلومات درسره شریکه کړم او درته به یې تشریح کړم ښه نو ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځې لوست تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسې په لوی او بخښونکي خدای باندې سپارم